او آسان نفل یو صلات حاجت درته وښیم هغه کوئ 2 رکعاته نفل ماسخوتن د مانځه نه وروستو کور ته لاړ شي کور کې وکړه خیر دی جومات نه لاړې الحمد دې په اول رکعت کې وویله نو هغې پسې 7 پیرې آیت الکرسي او 7 پیرې قل هو الله احد دا په دې اول رکعت کې ووایه بیا دا رکعت وکړه بیا چې د دې رکعت نه پاسېدې 2م رکعت نو په 2م رکعت کې د الحمد وللضالین آمین نه رستو قل اعوذ برب الفلق 3 پیرې ووایه او قل اعوذ برب الناس 3 پیرې ووایه دا زبردست صلات حاجت دی او بیا چې سلام وګرځې نو سجده وکړه او د په دې سجده کې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا یو د پاسه 100 پیرې ووایه سجده کې به پروتې یا ارحم الراحمین دا یو د پاسه 100 پیرې ووایه الله ته وجاړه خدای دا کم زما مسلمانان درونه چې د هر وطن او هر ځای کې